بېشکه زوی آفرین آفرین زر کوه علي ارام اوسه هغه نور عمر خطا زه هغه تشویقوم خطا 2 آزاده ضربې حالا نو زوی آفرین زر کوه آفرین شاباس آفرین محمد جان استاور دی حالا ای فولو هغه څوک چې ستا له مېرمنې سره دی څوک دی چې له خاوند سره ناسته ده څوک ده ډېر ښایسته هلک دی خو ډېره ښایسته نجلۍ ده ما درنه پوښتنه کړې ستړي مشي ماشومانو دوهمه برخه شروع کیږي د ابتدایي ښوونځیو بسکټبال په سیالۍ کې چې د ملي فدراسیون بسکټبال او د مدیرانو هیئت لخوا په لاره اچول شوې ده. ګرانو لیدونکو اوس والي صاحب زموږ سره په سټډیو کې دی. د دې سیالۍ په لاره اچولو لامل څه دی؟ کولی شئ موږ ته لږ معلومات راکړئ والي صاحب؟ زه په خپله ډېر کلک د ورزش مینهوال یم. ورزش د انسانانو په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ته یو ځل ما سره راشه. صنم یوه دقیقه صبر دا لکه چې خپل ژوند څه خبره ده؟ یعنې څه چې څه خبره ده دا سړی له تا سره هغه ولې مېرمنه راغلی؟ ولې له تا سره راغلې ده؟ څه مې کړي وای موټر مې خراب شوی ټکسي نه پیدا کېده مجبوره وم هغه راولم. موټر سایکل کې راوستم لاره باندې خانو له مینې نه اوس په موټر سایکلونو باندې چکر وهي ها موږ باید تنکي او نوي ځوانانو ته د بېلګې په ته ولې تل داسې بې ځایه خبرې کوې څه چې وایې پام دې ورته دی بیا علي مخ ته ووایه چې له دې ځای نه په ورک اصل شي کې ته به هغې مېرمنې ته ووایه چې له دې ځایه ورکه شي. په رښتیا ورزش یو ډېر ښه ملګری وي. علي ما چیغې نور وه. لیونی کوه کومه ستونزه ده نه یوازې هغه هېڅ کومه ستونزه نشته ګرانه ما خوشې کړه راځه نو. ورزش د ملګرتیا او روغتیا په معنا علي علي هلته جنګ دی جنګ دی. علي صبر وکړه علي علي صبر هیله کوم آرام اوسه علي داسې مه کوه هیله کوه ومې وایه چې آرام اوسه. هو ګرانو دوستانو تاسو خپله علي. دا لوبغالی همدلته یې پرېږده لورې کولی شي چې ډوډۍ او سلاد راوړي. په خواشینۍ سره په رښتیا هم چې د خواشینۍ ځای دی ګرانو لیدونکو کوم څوک چې په دې ویډیو کې لیدل کېږي نور به څوک زموږ هماغه جنګي سپی دی. له چارواکو څخه غوښتنه کوم چې د داسې خلکو مخنیوی ډېر زر وکړي چې په ورزشي میدان کې شخړې کوي. هغه امنیتي چارواکي چیرته دي؟ ها چیرته دي چې دا جنګي سپی دی زما له شهزادګۍ نه یې لرې کړی خو ښه نو زما لور هم نه اصلاح کېږي کاشکې زما لور هوښیاره وای. عدنانه یو څه خو راته ووایه یوه خبره راته وکړه زما د خبرو ملاتړ وکړه هیله کوم. څنګه ستا د خبرو ملاتړ وکړم ګرانې البته چې ملاتړ دې کوم کښېنه ګرانې. دا خواړه تاسو تیار کړي دي؟ هو ما تیار کړي دي. څنګه خوښ دي شو ښاغلی برهانه؟ نه تر کومه ځای چې زه پوهېږم په غوړه مالۍ کې ډېر مهارت لري. دا همدې په اړه درته مشوره درکوم. ګرانو لیدونکو زما په اند چې دا سړی باید په زندان کې بندي کړي د ټولو هېوادوالو لپاره بخښنه. سمه خبره دې وکړه زه در سره منم دا هم دا اوس باید د بیزوګانو په پنجره کې بندي کړي. او د لورې ته څوک چې زما زوی د بیزوګانو په پنجره کې بندي کوي کم عقلي خمقله په اصل کې خو ته زنابره یاست تاسو ټوله کورنۍ زنابره ده. دې حالت ته دې وګوره په خدای توبه خدایا وګوره وګوره ښه وګوره هغه خوارکی څومره ووهه. آفرین دې وي په تا زمری تکړه شه آفرین. خدای دې ټولو ته عقل او منطق ورکړي خان صاحب. نظر په خبرونه د ټول هیواد کې خپاره شوه وروره. بله مورجانې نه مورجانې هېڅ کومه خبره نه ده هسې نن بې ځایه خبرې کوي.